د ډاکټر ناکامرا لور د خپل پلار نیمګړو کارونو پر کولو لپاره افغانستان ته راځي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د ډاکټر ناکامرا لور اکیکو وایي چې غواړي د خپل پلار نیمګړي کارونو پر کولو لپاره په نږدې وختونو کې افغانستان ته ولاړه شي. د ډاکټر ناکامرا لور اکیکو زیاتوي افغانستان ته یې د تګ هدف د خپل پلار د لارې تعقیبول دي او غواړي هغه کارونه بشپړ کړي چې له پلار څخه یې نیمګړي پاتې شوي دي. هغه ټینګار کوي د خپل پلار د هدفونو او ارمانونو پر کول یې د ژوند لویه هیله ده او امید لري چې ورته وبرسیږي. ډاکټر ناکامرا یو جاپانی انجینر و چې په افغانستان کې ډیره موده تېره کړې وه او په ختیځ زون په ځانګړې توګه په ننګرهار کې نه هېرېدونکي کارونه ترسره کړي وو او د آبادۍ د اتل لقب یې ګټلی و. هغه چې خلکو ورته د کاکا مراد نوم ورکړی و، د افغانستان افتخاري تابعیت یې هم درلود. څه موده مخکې هغه په جلال آباد کې ووژل شو چې په هېواد دننه او بهر کې یې سخت غبرګونونه راپارولي وو. ډاکټر تیتسو ناکامرا یوازینی جاپاني الاصل افغان و چې د افغان ولس او افغانستان لپاره یې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي. ډاکټر تیتسو ناکامرا له 2003 کال راهیسې ننګرهار کې د جاپاني مرستندویه مؤسسې مشر و. د افغانستان د اقتصاد منبع یې رغوله. ډاکټر ناکامرا 2 زامن او 2 لورګانې لري او مشره لور یې اکیکو نومیږي او د مور سره افغانستان ته راغلې وه. نوموړې وویل چې موږ ډېر خوشحاله یو چې افغانستان ته راغلو او په خپلو سترګو مو د افغانانو او افغانستان د حکومت احساس ولید. هغه غم او درد چې موږ لرو افغانان یې هم لري او د دوی د احساس نه مننه کوم. موږ به د خپل پلار ناتمامه کارونو ته دوام ورکوو. د پی ایم ایس مرستیال ډاکټر کونیټاکو جو وویل د دوی اداره 12,000 غړي په جاپان کې لري او دوی ټول چې تر هغه پورې ژوندي وي د افغانستان لپاره به کار کوي او یوه ورځ به هم خپلې هلې ځلې ونه دروي، ځکه د ناکامرا ماموریت لا خلاص شوی نه دی. د ډاکټر ناکامرا له وژلو وروسته په افغانستان کې د جاپان سفیر او همدارنګه د ناکامرا زوی د کلونو د ناتمام فصل د بشپړولو لپاره وویل چې دوی به دغه کار وکړي او دغه ناتمام فصل به بشپړ کړي.